دا په تاریخ کې د ټولو نه لویه او یو ډېر عجیبه بیماري وه چې اچانک 400 کسان د خپل کورونو بهر ته راوځي او ناګهانه ګډېدل شروع او تر هغې پورې ګډېږي چې تر څو پورې د دې د جسم نه ساګانې نه وي او د دې بیمارۍ نوم وو ډانسینګ پلیګ. دا واقعه ده د 1518 چې یو ورځ یوه ښځه د خپل کور نه بهر سړک راوځي او ناګهانه ګډېدل شروع او هغه هم بغیر د څه وجې نه. خیر د دې نه بعد څه خلک راشي او دا د لاس نه ونیسي او واپس خپل کور ته دننه کړي. خو د دې نه یو څو ورځې بعد همدغه ښځه واپس بهر ته راوځي او بیا هم ګډېدل شروع. خو دې پرې دغه کیسه څه د زړې کیسې په شان نه وه، بلکې د دې سره سره په دې ډانس کې 30 کسان نور هم شامل شي او دوی لګاتار ګډېږي تر هغې پورې ګډېږي چې د دې په جسم کې انرژي بالکل ختمه شوې وي. خیر د دې مسلې حل کولو دپاره د فرانس یو فیزیولوژیست د دې دپاره د یو ډانس سټیج تنظیم وکړي چې دا خلک په دې کې دومره وګډېږي چې اخر ستړي شي او دوی خپل کورونو ته واپس لاړ. خیر خو دا مسله د ټیکېدو په بجای باندې نور هم خراب شي او د دې 30 کسانو سره سره د دې تعداد 400 نه هم سیوا شي او د دې نه بعد دا ډانسینګ پلیګ بیماری رو په پوره ښار کې خورېدل شروع شي. خلک به د ستړیوالي او د لږې د لاسه رو هم ډکېدل، د دې په خپل جسمونو باندې بیخي کنټرول نه وي. خیر خو دې بیماري یا خو په لکاو خلک وجلي او یا چې کوم دی ذهني طور باندې مکمل پاگل کړي. اصل کې دې بیماري به صرف هغه کسان راګیرول کوم چې به ذهني طور باندې بیماران وو یا بس نه څه ټینشن کې. خو د هغې باوجود څه خلکو به دا خبره هم کوله چې اصل کې دا د عیسایانو یو ډېر لوی بزرګ خیرې دي او د دې عیسایانو بزرګ نوم و سینټ ویټس. خیر ستاسو د دې بیمارۍ باره کې څه خیال دی دا ویډیو لایک کړئ او د خپل رایې اظهار په کامنټ سیکشن کې ضرور وکړئ.